انضمام الحق د پاکستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې له دندې استعفا وکړه. سلام امینه، خوږو کتونکو وخت مو په خیر، ستړي مشئ. په نړیوال جام کې د پاکستان کرکټ لوبډلې ناسمې کارکردګۍ څخه وروسته د پاکستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې مشر انضمام الحق استعفا وکړه. پرون د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې انضمام الحق د یوه خبري کنفرانس له لارې له خپلې دندې د استعفا اعلان وکړ چې له ټاکلې مودې 10 جولای وروسته به لرې شي. انضمام الحق د غوراوي کمیټې مشر په توګه تر 3 کاله مودې دنده ترسره کړه. په یاده موده کې پر نوموړي د خپل وراره په ټاکلو د خپلولۍ پاللو تورونه هم لګېدلي وو. نوموړي د یادو تورونو په اړه وویل چې د نوموړي وراره امام الحق په خپله وړتیا او د مشر روزونکي مګي آرتر په وینا لوبډله کې شامل شوی دی. امام الحق یو له هغو پاکستاني اوپنر توبوهونکو څخه دی چې تر دې دمه په یو ورځنیو لوبه کې له 50 پورته اوسط لري. نوموړی یو غوره ډګر ساتونکی هم دی. همدا ډول پر انضمام الحق تور و چې د نړیوال جام لپاره یې لومړی غوره لوبډله نه وه ټاکلې او د نړیوال جام لپاره کوم ځانګړی پلان نه درلود. د پاکستان کرکټ غوراوي کمیټې د پاکستان چټک غوره توپ اچوونکي محمد عامر او وهاب ریاض د نړیوال جام لپاره په لومړۍ 50 کسیزه لوبډله کې شامل کړی نه و، خو وروسته په وروستیو ورځو کې دواړه توپ اچوونکي انتخاب شول چې له نورو هرو توپ اچوونکو زیات کامیاب ثابت شول. د پاکستان کرکټ لوبډله په ګروپي سیالیو کې له نړیوال جام څخه بهر شو. دوی د 10 لوبډلو ترمنځ 15 مقام خپل کړی و. په یادو بریاوو کې یوه زړه بوږونکې سیالۍ د افغانستان پر وړاندې وه چې په وروستۍ اور کې وګټله. انضمام الحق د خپلې دندې پر مهال د لوبډلې په هکله زیاته کړه چې پاکستان د نړیوال جام په ګروپي سیالیو کې هغو لوبډلو ته چې د نړیوال جام پایلوبې ته یې لار موندلې وه ماتې ورکړه، خو بدبختانه نیمه پایلوبې ته یې لار ونه شوه موندلی. د انضمام الحق تر مشرۍ لاندې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال چیمپیونز ټرافي ګټلې وه، خو له نړیوال جام وړاندې له اسټرالیا او انګلستان څخه په یو ورځنیو سیالیو سیریز کې ماتې خوړلې وه. انضمام الحق د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په حیث د څو کالو لپاره دنده ترسره کړې، خو د 2014 کال اپریل میاشت کې د ملي ګټو په خاطر او په افغان کرکټ بورډ کې د شته فساد له کبله استعفا کړې وه چې له هغه وروسته د پاکستان لوبډلې غوراوي کمیټې مشر ټاکل شوی. د نوموړي په کاري موده کې افغان لوبډلې په ځانګړي ډول په توپوهنه کې غوره پرمختګ کړی او یو شمېر لاسته راوړنې یې درلودې. مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.